بسم الله الرحمن الرحیم. د الکوزای ای لرنینګ چینل درنو زده کوونکو یو ځل بیا ستاسو ورور حسب الله الکوزای ستاسو په خدمت کې دی او غواړو چې د سمپل پریزنټ ټنس اړوند پاتې درسونو ته ادامه ورکړو. هیله مند یم چې تېر درس به تاسو زده کړی وي. تېره ورځ موږ د سمپل پریزنټ ټنس په سټرکچر جوړښتونو باندې خبره وکړه او دا مو زده کړو چې څنګه کولی شو په سمپل پریزنټ ټنس کې یوه جمله جوړه کړو. راځو نن د سمپل پریزنټ ټنس سپیلنګ رول یا قاعدې ته. دلته موږ سوال لیکلی why we add s and es at simple present tense. ولې په حاضره ساده زمانه کې موږ اس او es اضافه کوو. یو نور تاسو ځان سره ولیکئ د یادونې وړ ده چې په حاضره ساده زمانه کې د دریم مفرد شخص لپاره فعلونه اس او es اخلي. دا یو نور دی چې موږ د حاضر ساده زمانې لپاره ولوست. کله چې موږ یو مفرد فاعل لپاره فعل ټاکو په سمپل پریزنټ ټنس کې هغه باید اس او ایس واخلي. دا چې ولې اخلي څنګه اخلي په همدې ویډیو کې دا موږ تاسو ته منظم کړی دی او په همدې درس باندې به زموږ ډېر فوکس دی. زه راځم یو مثال د سمپل پریزنټ ټنس له سټرکچر څخه جوړوم. موږ تاسو تېره ورځ دا سټرکچر ولوست چې سبجیکټ پلس ورب پلس کمپلیمنټ. زه که چیرې یو مثال ولیکم هی د هی لپاره زه لیکم واش او the clothes complement شو زموږ he washed the clothes. خو دا جمله موږ سره تر دې ځایه غلطه ده. په سمپل پریزنټ ټنس یا حاضره ساده زمانه کې د مفرد فاعل لپاره فعل باید اس او ایس واخلي. ځکه دلته سبجیکټ پروناون زموږ هی چې دی دا سنګولر دی مفرد ده او دا فعل چې دی دا په جمع حالت کې ده. تاسو باید یو بل څه باندې پوه شئ د انګلیسي ژبې ټول فعلونه چې دي دا په جمع حالت کې دي. ټول هغه فعلونه چې موږ په ټنسونو کې استفاده کوو دا په جمع حالت کې دي چې د هغوی له جملو څخه یا هم واش ده. واش هغه فعل دی چې دا په جمع حالت کې قرار لري. نو موږ ویلی شو چې د اس او ای اس په اضافه کولو سره فعلونه په مفرد بڼه باندې تبدیلیږي. کله چې موږ په فعل کې اس یا ایس اضافه کړو هغه له جمع حالت څخه په مفرد بڼه باندې تبدیلیږي. اوس اړتیا دی چې د مفرد فاعل لپاره باید فعل هم مفرد شي. موږ یو قاعده لرو چې په راتلونکو درسونو کې باید تاسو ولولئ همیشه باید زموږ سبجیکټ له ورب سره اګریمنټ یا موافقه وکړي. اوس مهال زموږ فاعل چې دی هی مفرد ده او فعل چې دی دا جمع ده. نو دا دواړه خپل منځونو کې هماهنګي نه لري موافقه نه لري نو ځکه زموږ جمله غلطه ده. د دې لپاره چې زموږ فاعل له فعل سره موافقه وکړي فاعل مو مفرد دی او واش چې دی په جمع حالت کې ده نو موږ باید خپل فعل ده اس یا ایس د دوه څخه یو اضافه کوو تر څو له جمع حالت څخه په مفرده بڼه باندې تبدیل شي او وکولی شي چې زموږ له فاعل سره موافقه پیدا کړي. اوس زه راځم لیکم چې هی او واش. وروسته به تاسو پوه شئ چې موږ اس او ایس کې کوم یو انتخابو کومو فعلونو ته اس اضافه کوو او کومو فعلونو ته ایس اضافه کوو. اوس زه دې واش ته ایس ورکوم. هر هغه فعل چې په اس اچ پای ته رسېدلی وي هغه ایس اخلي. هی واشز د clothes. په حاضره ساده زمانه کې زموږ مثال اوس درست شو. ولې درست شو؟ ځکه زموږ سبجیکټ چې دی هغه مفرد ده هی یو کس دی یو نارینه نوم د تکرار مخنیوی کوي او واشز هم د ای اس په اضافه کولو سره جمع حالت څخه په مفرده بڼه باندې تبدیل شو. نو اوس زموږ مثال چې کاملا په سمپل پریزنټ ټنس کې درست ده ځکه چې هی موافقه وکړه له ورب سره فعل مفرد ده او فاعل هم زموږ مفرد ده. یعنی زموږ فاعل باید همیشه له فعل سره موافقه ولري. په پورته مثال کې زموږ جمله ځکه غلطه ده چې هی واش د کلوتس موافقه د سبجیکټ سره نه لري. هی مفرد و مګر واش جمع ده او په دې ځای کې زموږ سبجیکټ چې دی دا له هی سره موافقه لري ځکه چې د ایس په اخیستلو سره د جمع حالت څخه په مفرده بڼه باندې تبدیل شو. یو ځل بیا یادونه کوم چې په حاضره ساده زمانه کې یوازې په مثبتو جملو کې دا خبره د پاملرنې وړ ده. موږ نشو کولی چې په سوالیه منفي او منفي سوالیه جملو کې فعلونو ته اس او ایس ورکړو. هغه څنګه؟ زه یو جمله لیکم. زه لیکم دې کې چې الی ایټس اپل. په دې جمله کې موږ فعل ته اس ورکړه ځکه د علي سره باید موافقه وکړي. دا یو مثبته جمله ده تر څو فاعل مفرد او فعل هم په مفرده بڼه باندې تبدیل شي. اوس که چیرې موږ وغواړو دا جمله سوالیه کړو تاسو ته په سټرکچر کې موږ ویلي وو چې په ډو او ډس سره زموږ سمپل پریزنټ ټنس سوالیه کیږي. دس الی ایټ اپل
او په آخر کې د سوالیه لمږدو. په دې ځای کې وګورئ ایټ ته ما دې ځای کې اس او ایس څخه استفاده ونه کړه ځکه ډز هغه کومکي فعل ده چې دا په خپل ذات کې مفرد دی. علی هم مفرد ده. اوس په دې جمله کې کومکي فعل د فاعل سره موافقه کوي. نو کله چې کومکي فعل موافقه کوي له فاعل سره بیا هلته اړینه نه دی چې اصلي فعل د هم موافقه وکړي. نو فلهذا موږ نشو کولی چې داسې ووایو چې ډز علي ایټس اپل. نه، زموږ جمله په داسې شکل کې غلطه ده. موږ ویلی شو چې ډز علي ایټ اپل. او په سوالیه جمله منفي سوالیه جمله کې موږ نشو کولی چې فعلونو ته اس او ایس اضافه کړو. یوازې په مثبتو جملو کې او هغه هم د جمع فاعل لپاره نه بلکې د مفرد فاعل لپاره کولی شو چې اس او ایس اضافه کړو. زه یو جمع مثال تاسو ته کاروم. زه لیکم چې they learn English. دوی انګلیسي زده کوي. په دې جمله کې اوس موږ نشو کولی چې ووایو چې they learns English، یعنې موږ په دې جمله کې فعل ته اس او ایس نه ورکوو. هغه ولې؟ دا خو سمپل پریزنټ ټنس هم دی، مثبته جمله هم ده، خو زموږ سبجیکټ چې دی هغه سینګولر نه ده، جمع ده. دی جمع ده او موږ وایو چې د انګلیسي ژبې ټول فعلونه هم په جمع حالت کې قرار لري او لرن هم جمع ده. نو جمع له جمع سره توافق کوي، اړتیا نشته. که دلته موږ فعل ته اس یا ایس څخه استفاده وکړو دا له جمع حالت څخه په مفرده بڼه باندې تبدیلیږي، نو بیا له فاعل سره زموږ موافقه نه کوي. یوازې اس او ایس د اضافه کولو هدف دا ده چې فعل له جمع حالت څخه په مفرده بڼه باندې تبدیل شي او وکولی شي چې زموږ له فاعل سره موافقه وکړي. یعنې یوازې په مثبتو جملو کې د هی، شي او اټ لپاره یا کوم سبجیکټ کوم نومونه د نارینه، ښځینه او بېجانه نومونه چې راغلي وي او مفرد وي نو موږ کولی شو چې دغسې فعلونو ته اس او ایس اضافه کړو. حقیقتا موږ په ټو ډو وربس کې دوه ډوله فعلونه لرو چې یو موږ سره ډو ده او بل موږ سره ډیډ ده. خو کله چې موږ په ډو کې ای اس اضافه کړو دا ډس ته تبدیلیږي. یعنې حقیقتا د ډو فعل چې دی دا جمع ده، خو کله چې موږ دې ته ای اس اضافه کړو دا فعل د جمع حالت څخه په مفرده بڼه تبدیلیږي. نو څنګه چې ډو ډس ته تبدیل شو د جمع حالت څخه مفرد ته تبدیل شو، همدارنګه ویلی شو چې د انګلیسي ژبې ټول فعلونه په جمع حالت کې قرار لري، د اس او ایس په اخیستلو سره هغه په مفرده بڼه باندې تبدیلیږي. هیله مند یم چې تاسو به دا زده کړي وي چې ولې په حاضره ساده زمانه کې موږ فعل ته اس او ایس اضافه کوو. په بل درس کې به انشاءالله تاسو په دې پوه شئ چې موږ څنګه کولی شو چې فعلونو ته اس او ایس اضافه کړو.